در خلاص د شپږیزه کرکټ لیګ د نن ورځې دوه په زړه پورې سیالۍ پای ته ورسېدې او ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې د امو لوبډلې د بوست لوبډله له ماتې سره مخ کړه او د لوبې غوره لوبغاړی پکې عمران میر ونومول شو چې 15 بارزښته منډې ترلاسه کړې. د دې ترڅنګ د مقابلې لوبډلې لوري هم وسیم اکرم هغه بیټر یا توپوهونکی و چې د خپلې لوبډلې لپاره یې 15 شپېته قیمتي منډې ترلاسه کړې، خو د لوبې په ګټه بریالي نه شول. د دې ترڅنګ فضل حق فاروقي هغه توپ اچوونکی و چې په دې سیالۍ کې 3 وکټې د خپلې لوبډلې لپاره ترلاسه کړې وې. د همدې سیالیو په دوام دوهمه لوبه چې ترسره شوه میساینک لوبډلې وکولی شول څو د سپین غر لوبډله له ماتې سره مخ کړې. دا هم واقعا ډېره په زړه پورې او ښکلې لوبه وه. ډاډه یم چې په لیدو به یې تاسې خوند اخیستی. اجاز احمدزی هغه څوک و چې قسم په مقابله لوبډله کې و 15 ډېرې ګړندۍ او چابکې منډې ترلاسه کړې او په میدان کې ناست ننداره کوونکي تماشاچیان یې خوښ وساتل او ګراونډ یې په ځواک او شور راوستی و. د دې ترڅنګ په مقابل کې د میساینک لپاره مجیب الرحمن هغه نوم و چې له یو ځنډ وروسته ډېر ښه راګرځېدلی و او د خپلې لوبډلې لپاره یې 3 وکټې ترلاسه کړې وې. په نورو ځلیدلو لوبغاړو کې بیا وفي الله 45 او د ترڅنګ فرمان صافي 28 منډې ترلاسه کړې او د ترڅنګ ظاهر خان پکتین هم بیا 3 وکټې ترلاسه کړې وې. ویلی شو چې سبا به هم د شپږیزې کرکټ لیګ د سیالیو په دوام دوه ډېرې مهمې لوبې ترسره کیږي. په لومړنۍ لوبه کې بند امیر د سهار په مخه کې د میساینک پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي او د دې ترڅنګ د ورځې په دوهمه لوبه کې بیا بوست د سپین غر لوبډلې پر وړاندې میدان ته راځي. موږ به د هغه لوبو اپډیټ هم ستاسو سره شریکوو. هیله دا ده چې زموږ خپرونې در سره وڅارئ او ویډیوګانې در سره شیر کړئ.